قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ازبکستان وایي چې د افغانستان اسلامي امارت سره په ډیرو مسایلو کې تعامل لري او وایي چې دغه ډله باید د یو واقعیت په توګه ومنل شي، خو تاکید کوي چې نړیوالې ټولنې څخه وړاندې به د دغې ډلې حکومت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی اسمت الله ارګاشف وایي دوی به افغانستان په یوازې توګه په رسمیت ونه پیژني ترڅو چې دغه کار کیږي غواړي په دې اړه جمعي حمایت او غږ موجود وي. ټول شموله حکومت د بشر د حقوقو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقوقو ته درناوی او د نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له شرطونو څخه دي. خو ارګاشف په دې باور دی چې طالبانو ته په چټکۍ دغه شرایط برابرول ستونزمن کار دی. ارګاشف زیاتوي چې طالبان په دې پوه دي چې نړیواله کچه په رسمیت پیژندلو لپاره اړ دي چې ځینې بدلونونه رامنځته کړي. د افغانستان اسلامي امارت بیا وایي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پاللو ته ژمن دي.